السلام علیکم. دا وخت نیمه شپه ده، یعنې څه کم 1 بجه ده. غر صاحب ستړی مه شې او ډېر خوشحاله یم چې دا اوس نیمه شپه ده او دا محفل جوړ دی. ته یې زه ساجد شایق یم او جواد علي جواد صاحب هم دی دلته ناست یو. ښایسته محفل دی. نو زه دا غواړم چې یو مزیدار غوندې غزل درنه واورم. څنګه دې خوښه ده؟ ښه ده؟ خوښه مې ده، خدای دې وبخښه شایق صاحب. بس ښه ورالو محفل ګپې شپې ادبي سم خوند کوي که نه؟ ډېر خوند یې وکړو. جواد علي جواد هم ډېر موده پس راغلی و، ګپې مو لګولې او بس ځو محفل ختموو. خو غزل په تلو تلو کې به یو غزل درنه واورو مزیدار. ستاسو چې کوم غزل غوښتی دی هغه به درته ووایم. ښه خبره ده. وخت نه روان و دومره تیز روانه شوه. وخت نه روان و دومره تیز روانه شوه. مینه خپل خلوص کړه ریز مریز روانه شوه. وخت نه روان و دومره تیز روانه شوه. مینه خپل خلوص کړه ریز مریز روانه شوه. او یار ته یې د یار په بېننګۍ هیڅ ونه وي. یار ته یې د یار په بېننګۍ هیڅ ونه وي. یار ته یې د یار په بېننګۍ هیڅ ونه وي. 2 بنګړي یې کېښودل په میز روانه شوه. حد دی غر صاحب. او شعر دی چې ولې موږ نه مخکې میخانه څه داسې وه. ولې موږ نه مخکې میخانه څه داسې وه. دا خو مونږه مات کړلو پریز روانه شوه. میخانه روانه شوه. ډېر ولې مونږ نه مخکې میخانه څه داسې وه. دا خو مونږه مات کړلو پریز ډېر ښه روانه شوه. ډېر ښه، ډېر مثالي شعر. او ناس هم غریو نیولې پاتې شوم. ناس هم غریو نیولې پاتې شوم. راغله په مکیز او په مکیز روانه شوه. بل یو پښتون وکړه د پښتو د سر سودا. بل یو پښتون وکړه د پښتو د سر سودا. بله کارخانه د یو انګریز روانه شوه. بله کارخانه د یو انګریز. او مقطع ده چې غره د سرونو منارې ودرېدې. غره د سرونو منارې ودرېدې. لوبه په وطن کې د جنګریز روانه شوه. وخت نه روان و دومره تیز روانه شوه. مینه خپل خلوص کړه ریز مریز روانه شوه. غر صاحب ډېر زیات مزیدار. او د دې غزل خو بستانه ډېر فرمایش هم کوي خلک چې کله ته ملګري کله ناکله غواړي نو وایو ته